سورة انعام چې نازلېده اویا زره ملائک ورسره راکوز شوي دې کې د الله وحدانیت ډېر په عجیب انداز سره ذکر شوی دی او په سورة انعام کې الله پاک په دعوتګر باندې چې کوم شپږ پړاوونه راځي هغه شپږ پړاوونه الله ذکر کوي وکذالک سره چې دعوتګر به د دغه مرحلو دغه پړاوونو د خطرونو نه تیریږي ځکه څوک چې د الله د دین دعوت کوي هغه به دا نه چې هغې په غاړه کې به خلک ګلان اچوي او خلک به ورته شاباسي وایي هغه د مرګ او د شهادتونو د خطرو سره به مخ کیږي یہ شہادتگاہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتا ہے مسلمان ہونا وی دا د شهادت په میدان کې د مینې د شهادت په میدان کې پخه کې خودل دي خلکو ته مسلمانی آسان ښکاري فرمای الحمدلله ټول صفتونه ټول کمالات ټول شکر لله خاص الله لره دی الذي هغه الله خلق السماوات والارض چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه وجعل الظلمات والنور او پیدا کړي دي الله تیرې والنور او رڼا ګوره ظلمات دای جمع ذکر ک النور دای مفرد ذکر ک قرآن کریم کې په یو ځای کې هم انوار نه دی راغلی هر ځای کې نور راځي نور نور ځکه د توحید او د ایمان رڼا هغه یوه ده البته کفر بیا شاخونه لري د کفر ډېر شاخونه دي یهودیت ده نصرانیت ده مجوسیت ده بودایزم ده هندویزم ده نور ډېر ازمونه دي بیا خاص کر د دغه معاصر زمانې چې کوم ماډرن کفرونه دي ماډرن نظریات دي عقاید دي د کفر کمونیزم دیموکراسي جمهوریت لیبرالیزم هیومنیزم رشنالیزم نیشنالیزم چې دا ټول مسلمانانې ویشلي دي څوک په قومونو څوک په ژبو څوک په سمتونو څوک په وطنونو نیشنالیزم او دارنګې ګلوبلایزیشن نړیوالتوب او نور ډېر ازمونه دي او نظریات دي چې د اسلام په خلاف خلکو جوړ کړي دي او ډېر په لکونو مسلمانان هم د هغوی پیروان شوي دي د اسلام سره سره د کلمې سره سره څوک په کمونیزم کې څوک په لیبرالیزم کې څوک په هیومنیزم کې څوک په نیشنالیزم کې څوک په لیبرالیزم کې دا ازمونو کې داخل شوي دي او سره د دې نه د اسلام دعوه هم کوي نو د کفر شاخونه ډېر دي ځکه الله فرمایي ظلمات تیارې ډېرې تیارې دي والنور او رڼا یوه ده چې د اسلام او د توحید او د ایمان رڼا ده ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بیا هغه خلک چې کافران دي بربهم يعدلون د خپل رب سره ځان برابروي بربهم يعدلون یو دا معنا ده چې د خپل رب سره ځان برابروي څه معنا الله حاکم مطلق ده الله بادشاہ ده نو دا دنیا کې د حاکمیت دعوه وکړي چې زه انا ربکم الاعلی لکه فرعون چې ویلیو سیاسي شرک زه ستاسو رب یم زما قانون به منې زما فیصلې او پرېکړه به منې بربهم یعدلون د خپل رب سره ځان برابروي نو دې ته ویل کېږي طاغوت چې څوک د خدایي دعوه کوي چې زما خبره به منل کېږي زما قانون به خلک مني زما په قانون به خلک فیصلې کوي یا بربهم یعدلون دا معنا د خپل رب سره نور برابروي نور خلک د الله سره برابر کی پیر ولی بزرگ او دارنګې د سره سره نړیوال ملل متحد امریکا نور طاغوتان دا د چا سره برابر کی الله سره برابر کی لکه څنګه چې د الله په کتاب او په قانون خلک فیصله کوي نو دوی د کفر قانون ته غاړه کوي